عام طور چې کله ادب ګورو یا شاعري ګورو نو د هغې سره موږ دا خبره اورېدلې چې ادب یا شاعري چې دا یو فن دی. کله چې یو څیز فن وګرځي د هغه فن لپاره څه بنیادي اصول دي، د هغې څه قوانین دي، د هغې څه بنیادي خصوصیات دي، شرایط دي، هغه ټول نو چې ذکر کېږي یا په هغه ټولو باندې یو سړی ځان پوهه کړي نو هغه بیا هله د هغه فن عالم شي یا په هغه فن په باریکاتو باندې یا د هغې په رموزو باندې یا د هغې په نزاکتونو باندې هغه هله پوهېږي. شاعري چې ده نو شاعري هم یو فن دی او د دې فن دپاره چې کوم د شاعرۍ عالمانو استادانو کوم اصول ټاکلي دي، کوم شرایط ټاکلي دي نو هغه خو ډېر دي. لکه په هغې کې دا دی چې شعر چې دی د شعر تعریف موږ کوو نو هغه دا دی چې شاعري چې ده دا موزون کلام دا وزن څه شی دی، د وزن ځان له ډېر لوی علم دی. په دې کې د وزن څه ته وایي یا بحر څه ته وایي، د بحر چې کوم دی نو څومره قسمونه دي، د بحر ارکان څه دي، دا ټول بحث چې په هغې کې کېږي غټ غټ کتابونه پرې لیکلي شوي دي، دغې ته د عروضو بحث وایي. بیا بل علم چې کوم د شاعرۍ لپاره ضروري دا دی چې شاعرۍ کې د قافیو استعمال کېږي. نو چې د قافیو استعمال پکې کېږي نو قافیه ځان له علم دی. د دې لپاره د قافیې لپاره بیا ځان له په قافیې کتابونه لیکلي شوي دي، په هغې چې سړی ځان پوهېږي نو هغه به د ټیک او د غلط او د سن او د غلطې قافیې پېژندلو کولی شي او چې کله هغه شعر لیکي نو هغه به په هغې کې سمې قافیې بیا استعمالولی شي. په هغې باندې به هغه پوهېږي چې زه کومه قافیه استعمالوم، دا قافیه غلطه ده یا ټیک ده. دغه شانتې بیا نور علوم دي چې د هغې تعلق په شعر کې چې کوم لفظ استعمالیږي د هغه لفظ د استعمال سره د هغه علومو تعلق دی. په شاعرۍ کې یا په ادب کې لفظ چې کوم دی نو دا په دریو طریقو استعمالیږي. یو دا دی چې دا لفظ په لغت کې د دې څه معنی ده، د دې کمې کمې معنی دي، اهل زبان دا په کومو معنو کې استعمالوي نو دې ته دغه لفظ لغوي استعمال وي. دویم بیا دا دی چې یو لفظ چې دی هغه د لغت د معنی نه علاوه په بله معنی کې استعمالیږي. هغه بله معنی چې وي نو هغه د هغه کم فن چې کم شعر کې چې کم استعمالیږي، شاعر هغه په کومه معنی کې استعمال کړي نو هغې ته د هغې مجازي استعمال وي. لکه مثال دا دی چې مونږ وایو ګلاب. ګلاب چې کوم حقیقي ګلاب دی چې هغه په بوټي کې کېږي، هغه ستوري زیړي یا بل رنګ نو هغه دغې ګلاب ته چې کوم دی ګلاب ویل چې دی دا د هغې لغوي استعمال دی. خو د دغه ګلاب نه مطلب که موږ خپل محبوب واخلو یا موږ خپل یو بل ډېر نږدې او په ډېر ګران بنده چې کوم دی هغه د هغې نه مطلب واخلو یا د هغې نه خپل د ژوند مقصد مطلب واخلو یا د هغې نه خپل وطن مطلب واخلو یا د هغې نه خپل یو ډېر نږدې دوست یا یو ډېر نږدې عزیز چې کوم دی هغه ته مطلب واخلو، دغه ګلاب چې دی دا د دې معنی بیا په مجازي شکل کې شوه. درېیمه معنی دا ده لفظ چې کوم دی هغه لفظ مونږ یو خبره کوو هغه مونږ په داسې لفظونو کې وکړو چې هغه خبره هم وشي او هغه لفظونه مونږ په هغې کې ښایست هم پیدا کړو. دا د لفظ درې استعمال شو. یو ته وایي د لفظ لغوي استعمال چې په لغت کې د یا په ډکشنرۍ کې د لفظ څه معنی. دویم د لفظ مجازي استعمال. مجازي استعمال دا دی چې شاعر دغه لفظ په کومه معنی کې استعمال کړي. او دریم چې کوم دی د لفظ جمالیاتي استعمال چې د دغه لفظ د استعمال سره په دې خبره کې په دې شعر کې څومره ښایست پیدا شوی دی. نو د دې دریو د لفظ د دې دریو استعمال لپاره چې کوم دی نو درې علوم عالمانو ایجاد کړي دي. لومړنی چې کوم د لفظ لغوي استعمال دی د هغې بحث چې په کوم علم کې کېږي هغې ته وایي علم معانی. علم معانی کې چې کوم دی د لفظ چې کوم د هغه لفظ د کومې معنی دپاره جوړ دی په کومه ژبه کې هغه لفظ د کومې معنی دپاره عام ولس استعمالوي، دغه د لفظ لغوي استعمال دی. او دغه لغوي استعمال چې دی لفظ په کومو طریقو باندې استعمالیږي. بیا دوه څیزونه، یو لفظ او یو یې جمله. لفظ ته کلمه وایي، جملې ته کلام وایي. دغه کلمه او کلام چې دی دا په کومو طریقو باندې استعمالیږي. د کلام جوړښت څه دی، د لفظونو ترتیب څه دی، د هغې یو بل سره تعلق څنګه دی،
او د دغه تعلق او ترتیب نه چې کوم دی په شعر کې څه خوبي پیدا شوې ده. نو دغه ټول بحث چې د کوم علم تر د لاندې کېږي هغې ته وایي علم معانی. دویم بیا دا دی چې دغه لفظ په مجازي معنی کې استعمالیږي، یعنی هغه معنی کې چې په کومه کې شاعر ادیب استعمال کړي چې هغه عام اهل زبان یا د ژبې ویونکي په هغه معنی کې نه استعمالي. لکه څنګه چې ما د ګلاب مثال ورکړ، یا مونږ وایو سپوږمۍ، یا مونږ وایو ازغي. ازغي مونږه د یو داسې سړي دپاره استعمالو چې هغه ډېر ضرري د هغه نه خلکو ته نقصان رسي یا د سړي خپل ذات ته نقصان رسي، نو هغه د مثال د ازغي سره ورکړي یا د خامار سره مثال ورکړي. لکه مثال دا دی چې یو سړی د قام حقونه خوري، د هغې استحصال کوي، نو هغه ته مونږ د خامار سره تشبیه یا د خامار مثال ورکوو. نو دغه لفظ چې کوم دی دا د هغې مجازي استعمال شو. دغه مجازي استعمال لپاره چې کوم علم د ادب او د شاعرۍ عالمانو ایجاد کړی دی، نو هغه علم ته وایي علم بیان. په علم بیان کې بیا په څلورو څیزونو بحث کېږي چې یو ته تشبیه وایي، یو ته استعاره وایي، یو ته کنایه وایي، یو ته مجاز مرسل وایي. دا څلور علوم چې کوم دی نو دا په علم بیان کې د دې باندې بحث کېږي او د دې استعمال چې کوم دی نو هغه په شاعرۍ کې کېږي. دریم لفظ د دریم استعمال چې د لفظ کوم دی هغه دی د لفظ جمالیاتي استعمال. دغه جمالیاتي استعمال چې کوم دی مونږ یو لفظ په شعر کې استعمال په داسې طریقه وکړو چې په هغه شعر کې مونږ د معنی نه علاوه لفظي ښایست هم پیدا کړو یا پکې معنوي ښایست هم پیدا کړو. او د دغه ښایست پیدا کولو دپاره مونږ لفظ په داسې معنی کې استعمال کړو چې هغه په هغه شعر کې ښایست پیدا کړي. دغه ښایست پیدا کولو لپاره چې کوم علم ایجاد شوی دی هغې ته وایي علم بدی. بدی معنی ده د یو څیز کې صنعتکاري کول، هنرمندي کول یا هنرکاري کول په یو څیز کې، دا د بدی معنی ده. دغه علم بدی چې کوم دی د دې بیا دوه اړخونه دي. یو د لفظ په جوړښت باندې، د لفظ په شکل باندې بحث کېږي، او دغه د لفظ شکل چې کوم دی لفظ په مختلفو شکلونو کې استعمالیږي، نو دغې ته وایي د بدی سره دویم لفظ مونږ استعمالو صنایع بدایع، د جمع په شکل کې استعمالو صنعت او بدی یا بدی او صنعت. د دې نه د بدی نه لفظ بدایع شو او د صنعت نه لفظ صنایع شو. دا بدایع صنایع د بدی او د صنعت جمع ده. دا په جمع صیغه کې استعمالیږي صنایع بدایع. د صنایع بدایع صنعت وایي هنرمندۍ ته، هنرکارۍ ته، چې په یو څیز کې داسې هنرمندي وشي، داسې فنکاري وشي چې په هغې کې ښایست پیدا شي، نو دې ته وایي صنایع بدایع. نو دغه صنایع بدایع چې کوم دی نو د دې بیا دوه قسمونه دي یا دوه څانګې دي. هغه دوه څانګې دا دي چې یو لفظ چې دی هغه د هغې شکل څنګه دی، یا د هغه لفظ چې کوم دی هغه مونږ په کومو طریقو باندې استعمال کړی، نو دې ته وایي صنایع بدایع لفظي. او بیا دا دی چې د دغه لفظ معنی چې کوم ده هغه مونږ په کومو رنګارنګ طریقو باندې استعمال کړې ده، نو دغه په رنګارنګ طریقو باندې یوه معنی په مختلفو شکلونو کې بیانول چې کوم دي ته صنایع بدایع معنوي وایي. بیا دا مختصر نوم یې چې کوم دی نو صنایع لفظي او صنایع معنوي چې کوم دی نو دا د هغې لپاره مختصر استعمال په دغه دوه لفظونو کې کېږي. د ټولو بنیادي علم چې کوم لومړنی علم دی هغه دی علم معانی. علم معانی لفظ د معانی نه مطلب خو سړي ذهن کې دا راځي چې د لفظ په معنی باندې به بحث کېږي، خو د لفظ په کومه معنی بحث کېږي، په هغه معنی باندې چې په کومه معنی کې لفظ په لغت کې په کومه معنی کې استعمال کېږي. لکه د ګلاب نه مطلب به مونږ حقیقي ګلاب مطلب اخلو، د سپوږمۍ نه مطلب به مونږ حقیقي سپوږمۍ مطلب اخلو، د ازغي نه مطلب به مونږ حقیقي ازغي مطلب اخلو، د خامار نه مطلب به مونږ حقیقي خامار مطلب اخلو. خو دغه لفظ چې دی په ژبه کې بیا چې کوم لفظونه استعمالیږي، نو دغه لفظونه بیا مونږ ګورو په ژبه کې د هغې بیا درجې څه لفظونه داسې چې هغه پخوا په استعمال کې وو، اوس په استعمال کې نه راځي. نو دغه لفظونه چې پخوا استعمالېدل اوس نه استعمالیږي، نو د موجوده خلکو دپاره هغه لفظ چې کوم دی هغې ته غریب لفظ وایي. د غریب مطلب دی ناشنا یا بې وطنه یا د خپل وطن نه لرې شوي.
نو هغه لفظ چې هغه د خپل دور د خپل اثر نه هغه په بدل اثر کې په هغه اثر کې هغه استعمالي چې په هغې کې د هغې لفظ رواج نه وي نو دغې ته غریب لفظ وي. دویم چې کوم دی بیا دروند لفظ بیا هغې ته وایي چې هغه په ویلو کې هغې وینا چې ده هغه ګرانه په ویلو کې په هغې کې مشکلات دي. بل لفظ داسې دی چې دوه لفظونه داسې راوړل چې یو لفظ په کوم حرف ختمیږي او بل لفظ د هغه حرف نه شروع کیږي نو هغه دواړه لفظونه چې یو ځای راشي نو په هغې کې سړي جبر خلي نو دغه ته تنافر وایي. دغه تنافر بحث چې کوم دی دا د علم معانی ترمنځ د لاندې کیږي او دغه عیبونه. بل لفظ چې کوم دی هغې ته تعقیب وایي. تعقیب داسې لفظ ته وایي چې هغه په یو جمله کې په داسې ځای کې استعمال شي چې هلته کې هغه بې ځایه لګېدي. کوم لفظ چې د خپل ځای نه بې ځایه استعمال شوي او هغه په معنی کې د معنی په ابلاغ کې چې کوم دی پیچیدګي پیدا کوي نو هغې ته تعقیب وایي. بل لفظ چې کوم دی هغې بل د لفظ استعمال چې کوم دی هغې ته د لغوي قیاس مخالف لفظ. د لغوي قیاس مخالف دا دی چې لغت کې د لفظ په کومه معنی باندې د هغې قیاس کېږي د هغې نه مخالف استعمال شي چې په لغت کې کومه معنی ده د هغې معنی نه په غلطه معنی کې استعمال شي نو دغه د لغوي قیاس مخالفت شي. بل لفظ چې کوم دی د هغې دپاره چې کوم بل اصطلاح ده نو هغه د ذوق تالیف. ذوق تعلیف مطلب دا دی تعلیف وایي ترتیب ته د لفظونو ترتیب. ذوق وایي بوډاوالي ته یا کمزورتیا ته. لفظونه په داسې ترتیب کې استعمال شي چې په هغې کې هغه زور چې کوم سړی په خبرې کې پیدا کول غواړي یا بل ته په زورداره طریقه کې یا مؤثره طریقه کې یا په داسې پیرایه کې سړی خبره رسول غواړي چې پای کې اثر پیدا شي او چې چاته خبره کوي چې هغې پوه شي نو دغې ته ذوق تعلیف وایي چې هغې کې دغه عیب راشي دغه کمزورتیا راشي. دا ټول علوم چې دي په دې باندې بحث د علم معانی د لاندې کېږي. کله چې یو ژبه یا کلام یا لفظ چې کوم دی هغه د دغه عیبونو نه پاک شي نو هغې ته فصیح لفظ وایي. هغه لفظ بیا فصیح شي. موږ وایو چې دا سړی فصیح الزبان دی یا دا ژبه چې کوم ده نو دا فصیحه ژبه ده نو ځکه فصیحه شوه چې په دې کې کوم لفظونه استعمالیږي د هغه لفظونو سره د هغه دور اورېدونکي د هغې ژبې ویونکي د هغې لوستونکي چې کوم دی هغه د هغې سره اشنا دي. دویم دا دی چې په هغه لفظونو په استعمال کې چې کوم دی تنافر نه وي، په هغې کې دروندوالي نه وي، په هغې کې غرابت نه وي، ناشناوالي نه وي، په هغې کې ذوق تعلیق نه وي، د هغې ترتیب چې کوم دی هغه صحیح، په هغې کې تعقیب نه وي، لفظ چې کوم دی په خپل ځای باندې استعمالیږي او د لغوي قیاس مطابق وي چې په هغې کې لغت په کومه معنی کې هغه استعمالي او په هغه معنی کې موږ استعمال کړو نو دې ته وایي فصاحت. فصاحت چې کوم دی نو دا د لفظ د وجود سره تعلق ساتي. بیا دویم ټکي موږ چې کوم استعمالو هغه موږ وایو بلاغت. بلاغت چې کوم دی نو دا د فصاحت نه دویمه درجه ده. د فصاحت تعلق چې کوم دی نو د خبرې د کوونکي یا د خبرې د لیکونکي د ذات سره تعلق ساتي. هغې د دویم کس سره د هغې سره تعلق نه وي. لیکونکي یا د شعر جوړونکي یا د ادب لیکونکي یا هسې د ژبې لیکونکي چې هغه ژبه کې د دغه ټولو رعایتونو خیال وساتي نو هغه د فصاحت خیال ساتي. د بلاغت دپاره د دویم فرد موجودګي چې ده دا ضروري ده. لکه زه یو خبره کوم نو ما ته مخاطب څوک دی. دغه مخاطب چې کوم دی نو دا یا زما نه په عمر کې ډېر کم دی یا زما نه په عمر کې ډېر زیات دی یا بې تعلیمه دی یا ډېر لوی عالم سړی دی یا زه چې په کوم فن خبره کوم په هغه فن پوهه سړی دی یا په هغه فن باندې ناپوهه د هغې نه ناجاڼه سړی دی. نو چې کله زه خبره کوم نو زه به د دغه مخاطب صورتحال ته ګورم، د هغه کیفیت ته به ګورم چې دا زه چاته خبره کومه د ده حالت څه دی. دی په خبره باندې زر پوهېږي، زما په خبره باندې به ده ته په پوهېدو کې مشکلات دي. د ده عمر پوهه تجربه زمانه زیاته ده، د ده پوهه تجربه زمانه کمه ده. نو د دغه کیفیت د دغه حالت مطابق چې زه یوه خبره کوم دې ته وایي مقتضای حال. د مقتضای حال مطابق چې د حال تقاضا سره د دغه سړي حالت څه دی د هغه د حالت مطابق زه خبره کوم نو دې ته بیا بلاغت وایي. او دا بلاغت چې کوم دی نو دا په ژبه کې د دوو کسانو ترمنځ چې کوم تکلم کېږي، کوم کلام کېږي، خبرې اترې کېږي نو د هغې دپاره دا ډېره زیاته ضروري چې دواړه د یو بل د حالت نه خبري.
دواړو ته د یو بل ذهني سطح معلوموي، دواړو ته د یو بل پوهه معلوموي، د هغې تعلیم ورته معلوموي، نو د هغې مطابق به بیا هغې خبره کوي. لکه دوه عالمان خپلو کې خبره کوي، نو هغې چې کوم لفظونه استعمالوي، کومه ژبه استعمالوي، کوم اصطلاحات استعمالوي، نو هغې به دواړه په هغې باندې پوهېږي. نو د دواړو د خبرې یو بل ته په رسولو کې او د هغې په معنا اخذ کولو کې یا په هغې باندې د پوهېدو دپاره به هغې ته څه مشکلات نه وي. خو که د دوه داسې کسانو ترمنځ خبرې کېږي چې یو سړی عالم دی، بل سړی بې علمه دی، بې تعلیمه دی، د هغې ترمنځ چې بیا کومه خبره کېږي، نو دغه عالم چې کومه خبره کوي، نو هغه به په داسې لفظونو کې کوي چې په هغې باندې مخاطب پوه شي. او دغه مخاطب د حال مطابق چې د مخاطب څه حال دی، د هغه د حالت مطابق خبره کول چې کوم دي ته مقتضای حال وي، او کومه خبره چې د مقتضای حال مطابق وشي، نو په هغې کې بلاغت پیدا شي. دا بلاغت ډېر ضروري. بیا د علم معانی د لاندې چې کوم دی نورم بلا د دې شعبې دي چې په هغې کې خبرې کېږي. نو یو جمله موږ فرض که استعمالو، جمله کلام دی، کلام د جمله ده، یو جمله ده، دوه جملې دي، درې جملې دي. نو په هغې کې یو دا دی چې خبره کوونکي، نو هغې ته په جمله کې فاعل وایي یا ورته مسند الیه وایي. دویم دا دی چې دغه مسند الیه څه ته چې په انګلیش کې سبجیکټ وایي، په جمله کې چې کوم دی نو هغه ته مسند الیه وایي. دا په انشایی د جملې بیا دوه قسمونه دي، یو ته خبریه جمله وایي، یو ته انشاییه جمله وایي. نو د خبریه جملې ځان له قسمونه دي، د هغې دوه قسمونه دي، یو ته جمله اسمیه وایي، یو ته جمله فعلیه وایي. د جمله انشاییه چې کوم دی نو د هغې اووه قسمونه دي. نو په هغې کې لکه امریه جمله شوه، یا نهي جمله شوه، یا سوالیه جمله شوه، یا د تعجب اظهار شو، یا د افسوس اظهار شو، یا د تنبیه اظهار شو، یا د شاباسي اظهار شو. دا ټول چې کوم دی نو دا د انشاییه جملې قسمونه دي. نو په دغه جمله چې د هر قسمه ده په هغې کې درې څیزونه، یو ته مسند وایي، یو ته مسند الیه وایي چې په انګلیش کې ورته سبجیکټ. نو دغه د علم معانی د لاندې چې کومې خبرې ما وکړې، د دغه خبرو نه علاوه بیا په علم معانی کې څنګه چې ما ووایي چې د مسند الیه بحث کېږي، د جملې د فاعل یا د سبجیکټ، د مسند بحث کېږي چې هغې ته په انګلیش کې پریډیکیټ وایي، او په پښتو کې یا اردو کې یا په فارسي عربۍ کې د هغې دپاره یو اصطلاح استعمالوي چې د مسند وایي. او دریم په دې کې بیا د فعل یا د فعل نور متعلقات، د فعل سره لکه موږ وایو هغه راغی، هغه راغی چې کوم دی نو په دې کې دوه، یو چې کوم دی هغه دا دې ته مسند الیه وایي، او راغی چې کوم دی نو دې ته مسند وایي. او که موږ دا وایو چې هغه په جړا راغی، هغه په جړا راغی، نو دا په جړا چې کوم دی نو دا په دې کې سیوایي لفظ راغی، په دغه دغه په کیفیت کې د مسند په کیفیت کې چې کوم دی نو دغه نور وضاحت کوي چې هغه دغه یو حالت ښیي. نو دغه شانتې دې ته د فعل متعلقات وایي چې فعل سره نور لفظونه داسې راشي چې هغه د معنی کې نور وضاحت کوي یا د هغې تفصیل بیانوي. نو په دې ټولو باندې په هغې کې بحث کېږي. دغه شانتې بیا یو بل شعبه ده د علم معانی چې هغې ته ایجاز، اتناب او مساوات وایي. ایجاز، اتناب او مساوات دې ته وایي چې یو خبره موږ کوو چې څومره مضمون دی، څومره معنی ده، هم په هغه عمره لفظونو کې وکړو. نو دې ته وایي چې زموږ د لفظونو او د معنی ترمنځ توازن چې کوم دی دا برابر، چې څونه کفایت کوي لفظونه، څونه کافي دي د خبرې کولو لپاره لفظونه، موږ هغه عمره لفظونه استعمال کړو. نو دې ته مساوات وایي. خو که موږ دا چې خبره معمولي او د هغې لپاره ډېر لږ بعضې وخت لکه سړی خبره کوي چې یو معمولي خبره یو هغه په ډېره اوږده کیسه ورسره وکړي، په اوږده خبره وایي، خلک وایي ډېر په اوږده ورته راتاو شو که نه. نو د دغې دپاره چې کوم دا که په شاعرۍ کې که په ادب کې، نو دې ته وایي اتناب. اتناب مطلب دا یو څیز اوږدول، او کوم چې د شاعرۍ روح دی، د شاعرۍ جان دی، نو هغې ته وایي ایجاز. ایجاز دا دی چې په لږو لفظونو کې یو ډېره ژوره خبره کول، یو ډېره لویه خبره کول په ډېرو لږو لفظونو کې، نو دې ته ایجاز وایي. دا ټول بحثونه چې دي دا د علم معانی د لاندې کېږي. په دې کې چې کوم دی نو په دې خصوصا په دې اتو سټیجونو باندې چې په هغې کې یو دی د خبري اسناد،
یو دی مسند الیه، دریم دی مسند، بل دی د فعل متعلقات، بل ته وایي قصر، بل ته وایي انشاء، بل ته وایي فصل وصل، بل ته وایي ایجاز، اطناب او مساوات. دا اته سټیجونه چې دي دا د علم معانی سره تعلق ساتي. په دې به بیا انشاءالله په بل لیکچر کې